السلام علیکم مینوالو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. زه نن د ویډیو سره راغلم چې څنګه مونږ کولی سو په تلګرام کې مونږ یو چینل لرو او بل ګروپ جوړ کړو او د تلګرام سره دغه ګروپ وصل کړو، یعنې ورسره یو ځای کړو چې مونږ چینل کې یو پوسټ کړو، هغه چې وکړي ګروپ ته هم شیر سي. نو راځو لومړی تلګرام خلاصوو. تلګرام کې اوس مثال ما سره چینل ستا ده، زما چینل، او زه غواړم چې همدې نوم باندې یا په بل نوم باندې زه ګروپ جوړ کړم او دې چینل سره یو ځای کړم. نو لومړی به راسئ، دا به ووهئ د ګروپ جوړولو لپاره. دا لومړی ګوره دا ګروپ جوړول دي، دلته سیار څو نفر ورکوئ چې ورکوئ، بس دا به یو یا دوه نفر سیار شو ورته انتخابوي، خو نفر ورته انتخاب کړي. دلته به نوم ورکړي، مثلا ما دا صرف ولیکه، تصویر هم له دغه نه کېږي. نو دا به وکېږي. دلته ګوره راغله دا چینل ګروپ ستاسو جوړ شو. خو که چېرته اوس دا ته غواړې چې عام خلک دی، نو ټول خلک دې وګوري او میسج دې ما ته هم وکړي، نو دا سر به ووایې او دلته به دا قلم انتخاب کړي. صحیح ده، دا قلم دې انتخاب کړو، نو بیا به چې وکړي دا ګروپ ټایپ دې ته به راسي او پرایویټ ګروپ دې نه به پبلیک ګروپ انتخاب کړي، یعنې د ټولو لپاره. او دلته به یو لینک، یعنې چې بیا څوک ستا د دې لینک لارې دې ګروپ ته رارسېدی شي، دلته به ورته چې لینک انتخاب کړي. مثلا زه همدا صرف د دغه انتخابوم. دلته به یو څو انچې ورته ووایي چې ګوره دا شین رنګ داسې کله واوښته بیا صحیح کېږي، یعنې دا ګروپ اوس صحیح شو. نو دا فاست ټک مارک به ووایي. ګروپ جوړ شو، صحیح ده. اوس زه دا ګروپ څنګه کولی شم چې دغه چینل سره یو ځای کړم؟ نو دلته به دا ګروپ به ووایې او چینل به ووایې او پاس دا صفحه به صرف کېږي. دا ځای دلته دا قلم نښان چې راغی، دا قلم به ووایې. دلته اوس ګوره دغه یو آپشن ده، دا ډسکشن که نه اډ ا ګروپ چیټ فار کمنټس وایي، دغسې کوي. نو ته به دا ووایې. دلته اوس ګوره ما یو دا ګروپ ده، دا مو اوس نوی جوړ کړه، دا صحیح ده، او یو بل هم ده، یو بل هم داسې. خو اوس دا نوی ما چې کوم جوړ کړی ده، زه دا انتخابوم. دا ګوره دلته وایي لینک ګروپ د ګروپ لینک ډو یو وینټ ټو میک د چې ډسکشن بار فار دغې ریاضي هغه سره وایي وصل. صحیح ده، زه درته ووایم دغسې. ایا تاسو غواړئ د ریاضي زده کړې لپاره د خبرو اترو بورډ جوړ کړئ؟ دا ګروپ د نوي غړو لپاره د چیټ تعریف به ورته بدل شي. صحیح دغسې. نو چې وکړې دا لینک به ورته انتخاب کړې. کوم دا شی وایي ګوره دلته اوس د ریاضي چینل سره چې دلته یو ځای کېږي. دا ګوره دلته راغی، چې کله دلته راغی بس بیا صحیح شو. اوس اډمین چې ده د ریاضي زده کړه او پبلیک دا عامه لپاره دا ګروپ صحیح شو. نو بیا به ډایرکټ نه وځئ، دغه ټک مارک به ووایي او بس چې به وکړي. اوس ورسره دې چینل سره دا ګروپ یو ځای شو. اوس مثال زه دلته یو پوسټ کوم، مثلا السلام علیکم. ګوره ما خو دې چینل کې وکړو، دا ګوره پبلیک چینل دلته لیکلي دي. صحیح ده، دا چینل صحیح ده، ما چینل کې وکړو. اوس به ډایرکټ هغه ګروپ کې هم پورته سوی. صحیح ده. دا ګوره دلته دې ته میسج راغلی، دا ګوره السلام علیکم، او دا چا کړی ده؟ دا دغه ریاضي زده کړې دې باندې کړی. نو دغسې یو چینل سره چې ګروپ دغسې یو ځای کېږي ملګرو، په دې هیله چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلی. مننه، ویډیو شیر کړئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ.
او زموږ تلګرام کې ډېر ښایسته معلومات دي، د ساینسي مضامینو کتابونه ډېر دي. نو تاسو کولی شئ چې زما دغه چینل انتخاب کړئ. کله چې تاسو لاسرسی نه لرئ دغه لینک ته، زه به یې ویډیو په ډسکرپشن کې هم واچوم او تاسو کولی شئ دغه لارې دې چینل ته ځان ورسوئ. ډېر کتابونه د چې دي ریاضي په اړه څه ده. مننه.